په بلخ ولایت کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ په ډاډمنه فضا کې پیل شوه. د دغه ولایت امنیه قومندان د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی په دې بریالي شوي دي څو د بلخ ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې سراسري امنیت ټینګ کړي چې له دې سره ډاډمنه فضا رامنځته او د جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې ده. موږ الحمدلله د پشار په ولسوالۍ په حوزات کې ټول کې امنیتي وضعیت ډېر ښه برابر دی او د شپې او د ورځې مو ګزمې شته، چیک پوینټونه هم شته او خلک ډېر راضي دي. نو الحمدلله د امنیت برخه کې موږ ته کوم مشکل نشته. نوموړي دغه راز د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه هم مننه وکړه چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري کړې او همدارنګه د یادو همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ. د امنیتي وضعیت لاملونه دا دي چې د ولس او د مجاهدین په مابین کې همکاري ډېره ده او اعتماد مابین کې ډېر دی. نو مجاهدین د ولس دي، ولس د مجاهدینو سره څنګ پر څنګ موږ د امنیتي مسؤلینو سره ولاړ دی. نو دغه لاملونه دي. ورته مهال د مزار شریف ښاریان د اختر په شپو ورځو کې له ډاډمن او خوندي چاپیریال څخه خوښي څرګندوي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به له امنیتي مسؤلینو سره همکاری کوي. فعلا امارات اسلامی که امنیت بسیار به وضعیت خوب میگیره. ده همیشه روز که از نه شب خواب داره نه روز 24 ساعت که از به خدمت مردم است. همیشه به همین است که چه بگه تا اینکه بتوانم ما خدمت مردم بگیم ایده بسیار با آرامی به خوبی سپری بکنم. به خاطر همین که خیلی امنیت خوبی داریم ما فعلا در الحمدلله. از امارات اسلامی ما شکرگزار هستیم دیگه. بسیار زیاد امنیت ها تحمیل است، کدام گپی نیست. ان شاء الله همیشه قبلا که بود زیاد ما پریشان بودیم، از خانه برآمدن نمیتونستیم. حالا فعلا در این شرایط که ما میبینیم شکر الحمدلله خیلی امنیت خوب است. فعلا همین مدت 3 سال تقریبا 4 سال بگیم دیگه که امارات اسلامی آمده. تردد در بین شهرها خوب است. از نگاه امنیت، از نگاه دوزادوزی یا سرقت چیزا خیلی خوب است. باید ویل شي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنۍ سره په ټول هیواد کې سراسري امنیت ټینګ شوی او هیوادوال کولی شي چې اختر او ورته نورې ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي.